تاسې یوه پوښتنه داسې کړې ده چې د یو ښځې خاوند وفات شو، نو بیا ښځه یو څوک پر نکاح باندې مجبوره کولی سي که یې نسي مجبوره کولی؟ نو محترمه ستاسو د دغه پوښتنې په جواب کې به ووایو چې ښځه چې ده هغه د خپل اختیار ده. ښځه چې بالغه سول، وخت ته ورسېدل، هغه که خاوند کړی وي که نه یې کړی، یعنې که د اول خاوند د ورکولو وخت یې هم دا د خپل اختیار ده که یې نه کوئ، څوک یې نسي مجبوره کولی. او که خاوند وفات سوی دویم خاوند واري مثلا که د دې نه وه خوښه، نو هېڅوک یې نسي ورکولی، نه یې پلار اختیار لري، نه یې ورونه اختیار لري، نه یې لېورونه اختیار لري، نه یې خسر اختیار لري، هېڅوک یې اختیار نه لري. دا چې یو کس راولاړېږي یو ښځه د دې بې اختیاره ورکوي یا دا مجبوره کوي پر دې باندې چې ته به خاوند کوې، دا ظلم ورسره کوي، دا کار ناروا دی، جایز نه دی. دا ځکه چې دا خو حره ده. حر انسان چې دی پر هغه باندې د بل چا واک تصرف نه چلېږي. نو که دې په خپله خوښه او په خپل اختیار باندې خاوند کوئ، بس کولی سي، که نه کوئ څوک یې پر دې نسي مجبوره کولی. او دویمه پوښتنه دې داسې کړې ده حفیظ صاحب چې دغه کونډه ښځه د خپل خاوند په جایداد کې د میراث حق لري که نه لري؟ او حفیظ صاحب دا قرآني حق دی، بلکل یې لري. په قرآن کې الله جل جلاله د دې حق بیان کړی دی، نو د دې څه انکار هم کفر دی، ناروا کار دی. اوس نو که چیرې داسې و چې د خاوند اولادونه پاته سوي وو، یا یو اولاد یا دوه یا هر څو چې یا نارینه یا زنانه، نو په دغه صورت کې د ښځې حق 8مه حصه ده، یعنې د ټوله دنیا او د ټوله جایداد 8مه حصه دې ته رسېږي. که دا یوازې وه نو ټوله 8مه به دې ته ورکول کېږي، او که دې دغه سړي نورې ښځې درلودلې یا بله درلودله یا دوې درې درلودې یا څلور، نو دا 8مه حصه پر دوی سره تقسیمېږي. او که داسې و چې د خاوند اولاد نه درلودی، د هغسې بې اولاده وفات شو، یا د دې اولاد یا د بلې ښځې اولاد، په هر تقدیر چې ماسې اولاد نه وي، نو بیا د ټوله مال 4مه حصه دا د دغه ښځې کېږي، یعنې د ټوله جایداد به راجمع سي، حساب ورته وسي، 4مه حصه بیا را جلا سي، دا به دا ښځې ته ورکول سي. او درېیمه پوښتنه دې داسې کړې ده که چیرې اصطلاح پر دې باندې جوړه وه چې دا ښځه به د خاوند په قریبانو کې خاوند کوي، بل ځای به نه کوي، دا اصطلاح صحیح ده که نه؟ محترمه دا اصطلاح بلکل غلطه اصطلاح ده، ناروا اصطلاح ده، جایزه نه ده. دا ځکه الله جل جلاله ښځې ته اختیار او واک ورکړی دی. دا کې په خپل اقرباو کې کوي، یعنې خپل د پلار په اقرباو کې، که د خاوند په اقرباو کې کوي، که بلکل په بېګانه کې کوي، دا د دې خپل اختیار دی، څوک یې نسي راګرځولی. الله مو وساته. السلام علیکم. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.